السلام علیکم ګرانو مینوالو امید لرم چې روغ جوړ به وئ او د ژوند په مزو کې به وئ درته نوې ویډیو کې هرکلی وایو نن به موږ تاسو ته ویډیو کې ښیو چې آیا د علیشه 007 پلار د اودشاه باندې چې کومه قاتلانه حمله شوې وه نو هغه د خپل قاتلان راښکاره کړل آیا دا قاتلان څوک دي او دوی په کومه طریقې باندې حمله کړې ده او دوی سره چا سره مکمل معلومات درته دې ویډیو کې ښیو زموږ ویډیو در سره پوره وګورئ چې مکمل معلومات ورنه حاصل کړئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب چې زمونږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره دررسي نو د اودشاه چې د علیشه 007 پلار او د سونیا شاه خاوند دی هغه باندې څو ورځې پهله قاتلانه حمله شوې وه په پیښور کې چې په هغې کې هغه ډېر زیات زخمی شوی و او د زخمی حالات کې بیا اسپتال ته وړی و او په اسپتال کې څو ورځې تېرې کړې او د اسپتال د څو ورځو نه بعد د هغه طبیعت صحیح شو او هغه آی سی یو کې پهله پروت و هغې نه بعد بیا صحیح نارمل وارډ ته راوړو او هغې نه بعد د هغه ډېر برابر شو او هغه دا خبره وکړه چې کله هغه په هوش کې رالو نو هغه دا خبره وکړه چې زما قاتلان چې کومه دي که نه د هغه د شپې ټیم روانو په ګاډي کې او چې ما باندې د 20 کالو هلک چې هغه ما باندې قاتلانه حمله وکړه او ما باندې 2 ډزه وکړه چې په هغې کې زه په خپې ولګېدم او زه ته نور هېڅ قسمه نقصان راونه رسېدو خو زه ډېر زیات خراب شوم په هغه ټیم کې چې څه ټیم کې زه ولګېدم او زه بیا په ځان پوه نه شوم او بېهوشه شوم او بېهوشه دوران کې زه بیا اسپتال ته راوړم او ما ته د خپل قاتلانو پته ده او ما قاتلان چې کوم دي دا یو صدر ایوب ده او بل جلابیب ده د دوی په سلا باندې ما باندې قاتلانه حمله شوې ده او دوی ورته پیسې ورکړي چې دا چا ما باندې قاتلانه حمله کړې ده نو دا د علیشه 007 پلار د اودشاه وینا وګورو که زموږ ویډیو مو خوښه شوي نو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره دررسي والسلام